نبوت په کائناتو کې یو انسان ته تر ټولو ورکړل شوی دروند مسؤلیت دا هغه مسؤلیت دی چې یو انسان د الله سبحانه وتعالی لخوا مکلف شوی په دې وي چې یو قوم یوه ډله یا بعض انسانانو ته د الله سبحانه وتعالی پیغام ورسوي او د هغوی د هدایت لپاره هلې ځلې وکړي. د محمد علیه الصلاة والسلام نه مخکې ټول انبیا د یو قوم یوې ډلې یا ډیرو محدودو کسان دپاره رالیږل شوي ول، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو انسانانو ته د هغه وخت نه چې مبعوث شوی تر محشره پورې ټول انسانانو ته رالیږل شوی. انسانان لا څه کوئ چې پیریانو ته هم رالیږل شوی. دا چې نبی علیه السلام څنګه پیغمبرۍ ته آماده کړی شو، یا په عامه اصطلاح نبی علیه السلام خو هیڅ کوم پوهنتون مکتب یا کوم تعلیم یې نه و کړی، نو څنګه پیغمبري دروند مسؤلیت ته آماده شو. په دې ویډیو کې دي هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. الله عز وجل د نبی علیه السلام په زړه کې د ماشومتوب نه د بوتانو سره نفرت اچولی و او بت پرستي یې بده ګڼله. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 30 کلو ته ورسید، نو په یو مجلس کې د زید ابن عمر ابن نفیل سره ملاقات وشو. په دغه ملاقات کې د مکې مشرکانو یو پوخ شوی ګډ راوړ چې په دې مجلس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او زید بن عمر ابن نفیل د دې ګډ د خوړلو نه ډډه وکړه، او دغه زید ابن عمر ابن نفیل زیاته کړه چې ګډ الله سبحانه وتعالی پیدا کړی، هوا الله عز وجل پیدا کړی، اوبه او هغه ګیا چې دغه ګډ یې خوري دا الله عز وجل پیدا کړی، نو بیا تاسې ولې د بوتانو دپاره حلاله کوئ او د بوتانو په نوم یې ذبحه کوئ؟ د دغه واقعې نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې د الله عز وجل مینه نوره ډېره شوه او یوازېوالی یې اختیار کړ. نو دغه مینه چې زیاته شوه، حبب علیه الخلا، یوازېوالی ورته خوند ورکاوه. د الله رسول حرا غار ته تګ غوره کړ. حرا غار د کعبې نه 2 میله وړاندې د جبل نور په سر کې یو غار دی. په دغه غار کې چې 2 متره عرض او 2 متره اوږدوالی لري، کله چې هلته انسان کینی نو مخامخ ورته کعبه ښکاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دلته کیناسته او د الله سبحانه وتعالی عبادت به یې کوو. دا چې څنګه عبادت یې کوو او څه به یې کول دا الله ته پته ده، خو په غالب ګمان نبی علیه السلام د الله سبحانه وتعالی په کائناتو کې سوچ کاوه او د الله سبحانه وتعالی عبادت یې د ابراهیم علیه السلام د دین په طریقه کاوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچونه او فکرونه عموما دا ول چې موږ د څه دپاره پیدا یو، دا کائنات د څه دپاره پیدا شوي دي او موږ باید څه وکړو، او ورسره یې الله سبحانه وتعالی په کوم شکل چې الله عز وجل ورته ښودلې وه په هغې شکل یې یادوه. 3 کاله په همدې ترتیب تیر شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو څه وخت په حرا غار کې تیراوه، کله به چې یو څو ورځې 15 10 20 ورځې تیرې شوې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیرته خپل کور ته ستون شو. بیا به یې څه توخه او غذا واخیستله، یو څو ورځې به یې کور کې تیرې کړې او بیا به لاړه حرا غار ته، تر دې چې 40 کلنۍ ته ورسېد. تر 40 کلنۍ پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سبحانه وتعالی سره تعلق خپل جوړ کړی و. یعنې په دې معنا چې
د دنیا د امورو نه د خلکو سره د کیناستو پاسېدو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څه ځان ګوښه کړی و او الله سبحانه وتعالی ته متوجه شوی و چې په دې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه ډیر زیات د الله سبحانه وتعالی د محبت نه ډک او په نبوت مبعوث کېدو ته آماده شوی و. دا چې نور څه پېښ شول او څه به پېښېږي په دې باره کې به په راروانو ویډیوګانو کې بحث کوو. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.